السلام علیکم ورحمت الله. دا خبره منګړت ده، دروغ ده چې نبی صلی الله علیه وسلم والدین رنجوندي شوي به ایمان راوړی دی. دا ایمان خو فایده نه کوي چې بیا راژوندي شي او د عند المعاینه عند معاینة العذاب ایمان فایده نه کوي. یا عذاب ویني او بیا ایمان راوړي، دا خبره د قرآن د خلاف ده. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشرکین. کله چې د خلکو زمونږ عذاب ولید د ایمان راوړو، موحدین شولو، زمونږ مشرکان نه شرک نه توبه ویستله. نو فلم یکو ینفعهم ایمانهم، الله وایي دوی ته دا ایمان فایده ورنه کړله. دغه ایمان فایده نه ورکوي، دا سر راژوندي شوي دي. حدیث کې راغلي ان ابي و اباک فی النار، زما پلار او ستا پلار په اور کې دی. ابو حذافه ته ویلو او دارنګې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مور دپاره استغفار غوښتلو، نبی الله عز وجل منع کې اجازه ورنه کړله. د صحیح احادیثو او د قرآن نه دا خبر بالکل خلاف ده، دا ثابته نه ده او دا د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو عقیده هم نه ده. د مور په باره کې سړی د اور قول نشي کولی، دا به اور ته ذکرې شي. دا من اهل الفترې فترت والا باره کې د اور فیصله نشته، نه د جنت شته، دی باندې به الله امتحان کوي. او د پلار په باره کې واضحه خبره دا په اور کې دی، صحیح حدیث کې راغلی دي.